لومړی برخه د دیموکراسي معرفي. د دیموکراسي تعریف. د لغت په لحاظ د دیموکراسي اشتقاق له دوه پخوانیو یوناني کلمو څخه شوی چې یو یې دیموس د ولس په معنی او بل یې کراتوس د واک او حکم په معنی ده، چې ترکیبي معنی دواړه ولسواکي یا د ولس حاکمیت دي. په اصطلاح کې غریبانو د دیموکراسي داسې تعریف کړی دی: د خلکو حکومت، د خلکو په لاس، د خلکو لپاره. حکومت یا حاکمیت دوه شکلونه لري، چې یو یې د قوانین او نظام شکل دی او بل یې تنفیذي شکل دی. یعنی په دیموکراسي کې په تا ژوند د هر اړخ او د هرې مسئلې د حل لپاره قوانین هم د خلکو لخوا وضع کیږي او حاکم به هم د خلکو لخوا ټاکل کیږي او فیصله به هم د خلکو لخوا کیږي. دین، وحی یا آسماني رسالت ته په دیموکراسي کې ځای نشته. پورتنیو لغوي او اصطلاحي تعریفونو له حاصل څخه د دیموکراسي جامع تعریف په لاندې شکل په لاس راځي او هغه دا چې دیموکراسي د ژوند لپاره له داسې یو سیاسي، اجتماعي او فکري په دین نه ولاړ نظام څخه عبارت ده چې حاکمیت، تشریع او فیصله ورکړي د خلکو لخوا د خلکو په لاس او د خلکو لپاره د اکثریت په شکل کې له هر دیني قید او بند څخه پرته ترسره کیږي.